د دې دپاره چې موږ دا مسؤلین لکه زه چې را ننوتم هم امرګری چې په تقریر باندې لګیا دا موږ مسؤلین خپلې جامعې ته شاګردانو ته محصلینو ته د اسلامي نظام پرمختیا په مادیاتو کې بیانوي. موږ د ګوشتېپې کانال یو لویه پروژه ده چې په ټوله دنیا کې دومره پروژه ده چې روانه ده، دا ورته ذکر کوو. نن د تیلو انکشاف شوی د دومره کوی دي، دا ورته ذکر کوو. نن سړک جوړ شوی د پلان کې سړکو باندې کار روان ده، دا ورته ذکر کوو. نن دا ده ټول ترقی د چه ذکر کوو؟ د مادیاتو. دا 20 کاله موږ د مادیاتو د ترقی دپاره جنګېدو که د دین دپاره. موږ خو باید جامعې ته دا ذکر کوو موږ اسلامي پرمختګ څومره کړی، موږ د خلکو اصلاح څومره راوستلې. هغه چا چې ګیره رخیله دا 20 کاله چې ما ته امارت راغلی ده په عهده کې دننې را سره یې تنخوا ورکوو 1,20,000. دا زاړه بستونه خو ډېر په زور کې دي. تر اوسه مې ګیره په پرېښوه چې دا هم اروپایي ګیره ده، د منډۍ چې تر قبضې نه کمه وي د هغې ګیرې د رخیلو او د لنډۍ خو فرق نشته په شریعت کې. چې امام تاسو سره په چوکۍ ناسته د هغې اسلام تر اوسه ونه کړه اسلامي پرمختیا. ما ته باید داسې کارنامه دنیا ته وړاندې کړو چې موږ د انسانانو دپاره اسلامي روحانیت تمثیل وګرځوو، چې صحابه ایمان دنیا ته ورسوه، هغه د زور د لارې نه ورسوه. ټول افغانستان ته څومره صحابه مبارکین راغلي؟ په ټول افغانستان کې به 10 صحابه او قبرونه وي. دا په زور باندې دغه دنیا نیولې، دا په هغه چهره نیولې ده چې چا به نظر په ولګي د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړو مدینه منورې زاد اهل شرفن ته. حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې د یهودو عالم و، دا په باغ کې د خرما ویش کوي چې چا ورته ویلې چې هغه د آخر زمانې پیغمبر راغی مدینه منورې ته، دی پتلیوار راغی. نو دی خپله څه ویي چې زه ورغلم مجلس مبارک ته ان حضرت صلی الله علیه وسلم ته، ما چې سترګې په ده ولګېدې ما دا د ده رنګ مبارک ته چې وکته ما ویله دا د دروغجن سړي مخ ده. دا د ده د مخ د لیدلو نه زه متاثره شوم چې دا نه ده. خو بیا مې 3 پوښتنې تر وکړې چې انبیاو نه سوا بل چاته نه معلوم. هغه جوابونه راکړه دستي ایمان راوړه. دا ټول مشران یې ځکه زه دا خبره کوم دغه نن د ما د موقع وخت ده تاسو دومره په قدرت باندې مصروف شویه چې هغه اصلي هدف پاتې شو. حتی د دغه ځای مشرانو ته وزیرانو ته د غټو خلکو ته 3 وارې ما پیشنهاد کړی ده د ما مدرسه په کابل کې منه ده لیدلې چې ما مدرسې ته کابل ته نه راغلی اطرافو ته خو ولاکه بیخي ورشي. بیا به د دین خدمت څنګه وکړي؟ وزیر صاحب ته مې ته خو راشه موږ ته یو نصیحت وکړه، شاګردانو ته یو اسلامي روحیه ور وبخه، یو اسلامي فکر ورکه. موږ درته دعوت درکو، تاسې تقریر ته موقع نه لرئ. موږ راغواړئ دغه زه راغلی یم الحمدلله هر وزارت پرون یم راغوښتی وم هر وزارت ملا ده اماد د شورا 15,000 روپۍ تنخوا ده مدرسه کې نه اخله. خو دا تګ و راتګ 2 موټرې یو د محافظینو یو د خپل موټرې والله که اکثره وخت د تیلو روپۍ زه درته راځم د اسلامي وجیبې په لحاظ باندې. تاسو ته خو مصارف مشکل هم نشته، تاسو ولې په مدرسو نه ګرځئ؟ دا مسؤلین ټول داسې چې دا رئیسان چې چیرې رئیس ته په هغه ځای کې په هغه کوټه کې حکومت ته نه رئیسان ګرځي نه نور مسؤلین و مشران ګرځي. یو نیم سره که دا احساس وي موږ چې خلکو ته جامعې ته ما طالب ته چې اوس 3,500 نفر را سره فارغه شو په دا 3,500 فارغینو ته یو هم اوستا مشر رانغی چې دوی ته یو اسلامي جذبه ورکړي، اسلامي روحیه ورکړي چې موږ د یو هدف دپاره جنګېدو. نن موقع راغله فارغ شو په خپل کلي کې دا خدمت وکړه، خپل کلي خدمت ترغیب ورنه کړی شو. هغه هم دا فکر ده چې خو د علم نه هم دا مطلب ده چې چوکۍ ته ځان ورسوه، د جهاد نه هم دا مطلب و چې چوکۍ ته ځان ورسوه. موږ مطلب اسلام ده، نظام ده. یو څو شپې بعد قیامت را روان ده. اذا مات الانسان فقد قامت قیامته. چې څنګه مړ شو ځاتې قیامت کا. والله که دا چوکۍ هم در سره لاړه شي، والله که دا بډي ګاټ هم در سره لاړ شي، والله که دا روپۍ او دغه یو شی هم در سره لاړ شي. موږ تاسو سره چې عمل به جي په کوم مخ په خدای پاک ته مخته کیږو، په کوم مخ په رسول الله ته مخته کیږو.
موږ اسلامي روحیه باید تمثیل کو خپل قوم ته دا وایو چې موږ اسلامي دومره پرمختګونه کړي دي حالم هم جګ شي وزیر هم جګ شي ټول د مادیاتو ترقۍ بیانوي د مادیاتو دپاره خو موږ مبارزه نه کړه او چې کومه دنیا مادیاتو کې ترقي کړې ده په هغه دنیا کې تاسو جهاد لیدلی څوک چې په ایسي کې په موټر کې ایسي لري په کوټه کې ایسي لري په پالنګ خوبونه کوي په غوښو په پلاو باندې عادت دي بیا په سپیرو غرو کې د ژمي په موسم کې په ساړه کې شپې تېروی شي د دغه جهاد د کامیابۍ وجه نه ترقي وه چې موږ ملت ترقي نه وکړې چا ترقي کړې وه ټول د ولایتونه راغله کابل ته چې چا څو روپۍ برابرې وي هغه خو ټوله د خپلو روپیو د ساتلو دپاره مرکزو ته راغله خو غریب طالب غریب مجاهد غریب مسلمان دا په سنګرو کې اوسېده دا په بندیخانو کې اوسېده هغه ته د بندیخانو تېرېدن اسانه و د غرو تېرېدن اسانه و